پی ټی ایم د عارف وزیر د وژنې وروسته په غبرګون کې څه وکړل؟ د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوي ویډیو ته ښه راغلاست وایم. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال عارف وزیر د وژنې په غبرګون کې د دې غورځنګ پلویانو مظاهرې کړې او یو اعتراض کوونکی د پاکستان دولت لخوا نیول شوي هم دي. د پی ټی ایم مخکښ فعال او د علي وزیر د تروزو عارف وزیر د جمعې په ماښام په واڼه کې نامعلوم وسلوالو ویشتلی و چې وروسته یې د شنبې په ورځ د اسلام آباد په پیمز روغتون کې د سر د عملیاتو په وخت کې ساه ورکړه. په خپره شوې خبره پاڼه کې راغلي چې د پی ټی ایم یو فعال بلال پښتون ویلي دي چې د دې غورځنګ مشر منظور پښتون د سې شنبې په ورځ د مۍ په 5 او د غوایي په 14 د احتجاجي مظاهرو غږ وکړ او په نتیجه کې په مردان ډیر اسماعیل خان او بنو کې مظاهرې وشوې او یو شمېر اعتراض کوونکي له حکومت لخوا هم ونیول شول. ښاغلي بلال پښتون د معلوماتو له مخې په مردان کې د پی ټی ایم 10 کسان نیول شوي دي. د هغه په وینا بنو او ډیر اسماعیل خان کې هم مظاهرچیانو ته دوسیې جوړې شوي دي. په مردان کې د پی ټی ایم پلوي احتجاج کوونکي هغه وخت پولیسو نیولي چې په پاچا خان چوک کې احتجاجي مظاهره کوله خو وروسته بیا دغه کسان د تانې نه په ضمانت خوشې کړی شوي دي. پولیس وایي دغه کسان د پاکستان د قانون 144 مادې نه د سرغړونې په تور نیولي دي. خو د پی ټی ایم یو وکیل کیفیت الله ایډیکوټ وایي د پاکستان قانون هر وګړي ته د احتجاج حق ورکړی ده. د هغه په وینا په دې کار سره حکومت غواړي پی ټی ایم باندې فشار جاري وساتي. عارف وزیر په خپل پلرني کلي کې خاورو ته وسپارل شو او د هغه د جنازې په مهال منظور پښتون د احتجاجي مظاهرو اعلان هم وکړ. پرون بیا د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ښارونو ترڅنګ د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې او د افغانستان کې هم احتجاجي مظاهرې وشوې. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چیرته غواړئ خواږه نظرونه راسره شریک کړئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې شیر کولی شئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما درسره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.